بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. په ډېرې بخښنې سره چې ډېره موده وشوه د ویډیو جوړولو یا د ټریننګ د پروګرام نه لږ لرې پاتې وو د ځینې مصروفیتونو له وجې، نو بخښنه غواړم. بیا موږ راګرځو د خپل چینل MAK ګرافیکس چینل د فوټوشاپ درسونو ته. راځو نن تاسو ته بیا د فوټوشاپ کې د خط لیکلو طریقې او ډیزاینونه نن وړاندې کوو خدمت. نو راځو د تیر په شان بیا نوی فایل جوړو، یو اندازه ورکوو، مثلا 2000 پکسله پر 2000 پکسله کو، ریزولوشن به 300 وي. RGB یعنی معمولا موږ د انټرنیټ یا فیسبوک یا د ویب سایټ لپاره پکارېږي فایلونه RGB غوره کوو. 8 بیت دا مهم نه دی، فعلا ضرور نه دی چې دې کې کوم تغییرات راوړو. 14 دا د فایل قویتوب پورې کار کوي، د رنګ قویتوب. ترانسپرنت یعنی بګراوند نه لري. نو دغه اندازه مو غوره کړه. یو ډیزاین جوړو چې راځو دا ټول باکس مو تاسو ته تشریح کړو چې دا ته ټول باکس دی، په دې اړخ ته کیڼ لوري ته چپ لاس ته ټول باکس دی. په دغه کې سلیکشن باندې مونږ کار وکړو، مختلف دا ټول ما یو ورځ تشریح کړ چې دا څه کارونه کوي، خو هر یو ټول کې بیا مونږ بېلابېل کارونه کولی شو. نو ټیکس ته راځو. ټیکس یعنی ټي په فوټوشاپ کې ټي د ټیکس معنا ورکوي، هاریزنټل یا ورټیکل. نو هاریزنټل دا پروت خط لیکل کیږي چې معمولا ټول پروت لیکل کیږي، بعضې ولاړ یو ډیزاین خط ورکې لیکلی شي، نو هغه ورټیکل ته راشي. بیا هاریزنټل کولی شئ د دې صفحې تر مخ مو یو ځای کې کلیک کړئ او یا داسې یو چوکاټ راکش کړئ، جوړ کړئ. په دغه چوکاټ کې تاسو کولی شئ خط یو شی ولیکئ. پښتو، انګلیسي، هره ژبه چې تاسو غواړئ په دې کې لیکلی شئ. فرض که موږ پښتو خط پکې ته لیکو، پښتو ژبه مو باید
بدلون راولو په دې باندې کېږي بېرته باید موږ یا ټکس ته لاړ شو یا په همدې ټکس باندې ډبل کلیک وکړو دا انتخابو دغه پاس یا دې اړخ ته یا دلته ښي لوري ته پاس لوري ته یا کیڼ لوري ته د رنګ علامه ده تور ګوره کالر دا کالر انتخابو یو رنګ ورته انتخابو ګورئ دوستانو کالر مو بیا ونیو کولی شئ د دې ځای نه مو رنګ انتخاب کړئ خو یوازې په دې ځای نه کېږي که چیرې تاسو دلته رنګ انتخاب کو دغه فامیلیانې دي د رنګ فامیلیانې شین آبي یا سور یا نارنجي دې فامیلیانو ته چې لاړو بیا په هره فامیلي کې موږ رنګ خپله انتخابولی شو د دې تر څنګ موږ خاص رنګ لرو د رنګ نمبر دی د رنګ نمبر دی فرض که دغه لاندې لوري ته تاسو ګورئ د رنګ نمبر دی تاسو د یو بل ځای نه تاسو ته څوک فرمایش درکوي چې په دغه نمبر رنګ موږ ته جوړ کړه په دغه نمبر رنګ پکې واچوئ تاسو کولی شئ دلته مثلا ولیکئ هماغه نمبر رنګ کاپي کړئ دلته پیسټ کړئ یا ولیکئ مثلا دغه یو رنګ دی 00 دا ګورئ دا یو رنګ دی دا نمبر دی فرض که زما ډېر نمبرونه دي په میلیونونو نمبرونه دي چې تاسو ته ټول په یاد زده نه دي که چیرې په یاد زده وي خو ښه خبره ده که یاد باندې زده نه دي نه وي نو کولی شئ دلته بل ځای نه کاپي کړئ او یا د دغه ځای نه مو رنګ غوره کړئ ښه اوس تاسو کولی شئ یوازې د دې یو توری بل رنګ کړئ فرض که دا یو توری دا رنګ کوو دا بل توری دا رنګ جوړوو سمه ده دوستانو یا د ډېر د افغانستان بیرغ سره د چا مینه وي تور سور شین د معمولا د کیڼ لوري نه راځي واو تور دا منځ دوه توري ګورئ هغه سوالیې علامه راغله دلته ځکه چې یو دواړه توري په یو رنګ نه دي هلته علامه راغله چې دا څنګه ښه دا دواړه م انتخاب کړل تور سور شین اوس پې شین نو دوستانو دا کولی شئ چې دلته مثلا